چې معروف کاروان آیا د سیاسي جماعت دی که د سماجي تنظیم دی؟ مسلسل او کله کله لیکلم کوم خو سټډي ډېره زیاته کوم اپډیټډ وم څه راغون دي څه کېدو ولای که عمران یو ګرو شریفي غلط سړی ودروي زه مخالف یم د سړي زه عمران مخالف نه یم خو د دغه سړي مولا پته دا نو لایق دی معروف حاجي صاحب کوم سیاسي پارټي لسی نو کوم پارټي لا بيسي دغه لرتو نن سبا یو بل ډېر غټه ایشو چې دوه هغه مخ لرو غلی دو او هغه د ماینز اند منرل ایکټ 2025 چې کوم دی هغه اول سره د وزیرونو ډېر خبرې به مول چې بیا ز پیلا ز لوړو ما چنه مې ول دا په موډ را خول کېدا زګه چې تو مشرونو ساغوي نو د تیرو داسې دوه درې نو مې دي چې مو په پروډکټ یې یو ګول سپیر پارت د پنجوب نرسي ولته وی سکریپ د کروچې نه وته دیلر سی او بیا پنجوب لا چې سی ترانسپورټیشن خرچې وشي د موږ د لوکې دغه لا بیرو شو چې د موږ د سیمه کم دوه درې ام پی ایز دی آی مینیز دی څه غاڼو خلکو سلیکشن بارا کې تاسو څه خیال دی نو خلک د چې جسب دو اکثر کارخانه پنجوب کې دي یا په چاینا کې دي تاسو مخکې د سټیل ایچ بی کې سټیل ذکر وکړم خو چې دا کارخانه بڑا کړو وی چې دا کارخانه دلته څلان وروړي السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو سقib افریدai د ته یو ځل بیا د نوې پوډکاسټ سره حاضر دی تمام لرم چې خبه وو ژوند به مهم خراون وي په صحت په جامه به هم پټو قدرمنو څنګه چې تاسو لا پته ده یا مو سره په دغه پوډکاسټ کې د موږ د سیمې په خصوصي توګه د ډیسټریکټ خیبر ډېر نوموړي سیاسي او سماجي شخصیت چې دي هغه موجود وي نن چې سره کوم شخصیت ته نو نه یوازې دا چې هغه پورټفولیو چې دا هغه په سیاست کې په ټاپ ته سماجي کورونه دي او وسره هغه یو بهترین بزنسمن چې دی هغه هم د کاروباري شخصیت هم دی یقینا کوملګری چې مو سره په سکرین باندې ویني هغه به د دوه سره چې دی هغه به آشنا هم وي لیدلې به هم وي دوی کارو د زیار نه به هم خبر وي دوسره به خبرې کوو د دوی د سیاسي او سماجي خدماتو حواله سره همدغه شان د کاروباري ټچ به هم پکې موجوده چې کوم د مونږ سیمایز صورتحال دی د علاقې د سیمې د ملک د وطن په هغه به هم سره خبرې کوو دغه شان تماس ترمنځ نور به هم به دلچسپي چې کوم امور دی هغه به په دغه پوډکاسټ کې ډیسکس کیږي نو د هر څه وړاندې اجي صاحب تاسو ته هر ډېر مهرباني ساکب وای چې تروغله ټیم دی روغله ډېر مهرباني ډېر مننه اجي صاحب تمام لرم چې وخت سات به د خره ونه دي الحمدلله خټی دی نن هم چې تاسو سره رابطه وشول نو تاسو همدغه سماجي کورونو کې لګیاو لهي کورونو کې چې دی هغه لګیاو او دا ټیم چې دی نو تقریبا لسنیمه بجې چې دی اوس هم نو فارغه بلکې اوس هم چې کله د انټرویو کوله هغه ملګری شروالي ویل چې یو بل ځکه میټینګ دی په دغه حواله سره اجي صاحب د هیرونتي خبره یقینا چې ډیرو خلکو د پاره وي څنګه مینج کوو دومره کاروباري حالې زاله وسره د سیاسي او سماجي حالې زاله ساکب پیدا شو د مو د بچپن نه د لوکې سره ډېر مینا محبت دی د لوکې د خلکو سره یعنی کوم نن ټول ورزم تیر اګړه څه دوغونه وي ایغنا لوکا چې کم د تیرو کسون روغدي دي طلبه مختلف سکولونو کې وی غولا راغلو دغه لووا څه مسله مسایل نو د لوکیسرا د لوکې د خلکو سره زون ان ټچ سوتم او چې زه دا کورونه کوم نو پدا کې پیسې لګي ایمونه پیسې چی خو چې کم کورو کې پیسې چی د ایغونه چې پدا کم کې چی د لوکې خلکو لا یو خوښ راغو د الله په یار کې د الله د رضا پورا پدا کې سکون ډیر ژوتای حقیقت دا دی چې په یو طرف دفتر کې کینو ایسی ماحول وي پاکه پیسې چی مهنت کوو او پدا کې په خلو کې او ګردونو کې پیسې راغونی وي کنه چاله به شي ورګا چاله څه شي خو په دا کې سکون دی او حقیقت دا دی چې د دنیا او د آخرت کمیوبي پنده کې مولا ملګری بهر خبره وکړه چې اجي صاحب کار څومره لیټ څملی اسوي بیا ډېر وختي اوچاتې ګم دا سره بالکل هم دا سره زه وختي اوچاتې ګم یو وجه دا چې کول کې زه او دادا په یو کول کې نو هغه ازون غوي او بیا بالکل دا سره لګا مرشلاوي چې سړی جاملا ون راسيږي وغه نه بعد بیا د یو حدیث یا د بیا
تشریح وکړي نو هغه وجه نه بس ماحول داسې جوړ شي چې وختي اوچتي قدرمنو کتونکو له دا خبره وکم بلکې غوله پاتم دو ځکه ځنې خبرې زنه کوم ځکه چې الریډي غوله پاته دو حاجي صاحب چې د HBK اونر دی دا به وایم مشر دی دو والد صاحب چې کوم دی حاجي بهادر خان صاحب دغه په نوم باندې دغه کمپنی دو یو چینی دی مختلف تاسو به کتلی وی HBK چې کوم کمبالي دی هغه دو په نوم کمپنی دی همدغه شونته HBK چې کوم هایپر سوپر مارکیټ ته یا هایپر مال دی هغه دو دی دغه شونته نور یو شمیر HBK سټیل HBK ټیکسټایل مختلف شي دی حاجي صاحب دغه لاره دروم تاسو ماشاءالله یو کاروباري کورنۍ دو تاسو مې دغه دی چې د سیاسي او دغه شونته وسره سماجي ګرچې مولا پاته دو ځکه چې سره تقریبا ګوانډیونم یورو سره وړا کې تاسو د سماجي کورنو خو دومره نو زه دا وایم یا دومره خلکو له پاتانه ولګي تاسو دا سوچ څنګه راغلو چې سیاست لا مرو ټوپ کړل یا سیاسي چې سماجي چې کوم کورونه دی هغه د څه بڑا چړا کار چې دی هغه څه د څه محرکات حقیقت دا و چې دا کم سماجي کورونه دی لکه دا د مونږ واده چې ډیر جوړ کول خو ډیر داسې طریقه کول چې ډیر پټ بیو صحیح مو بیا وسم حقیقت دا دی چې وسم کم کور کیږي 80% یې دا کوي واحد سیب خو هغه لکه اوس چې د رمضان راتلو نو مو خپلو کسونو لا وا چې کم کسون د موسی ريجستر دی ایغولا د دانا پک جونر وختر و مو لاګل ځکه چې مو ټول اجي سیب لا ور کړل صحیح ایغ چوریلا بیا بکرلا علي مسجد کې د ایغو کسونو لا تیرولا بوډا کې مختلف الو کې دي بلکې کوز سپ سنگو طرف الو کې دی غلام لاګل خو بیا ول د څه کسون د موسی ريجستر بچا د اکثر نه دي نو ایغولا سے 400 500 امو بیل رو نو وسم چې کم کورونا راوون دي 80% ددا کوي او 20% زکو خو هغه بالکل پټ دي صحیح او موږ له داسې چې لک په میډیا سي ځکه چې پاکي کاروان مرګري ټول انوالو وي نو اصل کې د سماجي کور د واجنه موږ د مرګري روسا ډېر تړلی یو په مانس کې مینا محبت ای وسم چې ترتلې دغه غنا مخ کې د کاروان دوه مرګري لکه یې غلامو مخ کې کوشش شروع کړو چې دوله زن نوکری پیدا کوم سرکوري صحیح انور نوکری خو تقریبا نیم کاروان لګولای دی نو هغه چې مو اکړه وا اوس راپورټ وغلو چې دوه کا سون به سرکوري نوکری ا کنفرم شول نو دا کاروان نه به مرګري ورکو ور دلنا نو مسلسل امو د ایوننګ نه بعد دا سوچ وی چې د الوکې د پورا د امن د پورا د خلکو پورا څنګه څه ذریعہ جوړ شو چې یو سکون خلکو لته سیاست تاسو مهم کې وکړو سیاست لا څنګه راغله ځکه چې تاسو تیر کم جرنل الیکشن په هغه کې ان د پورا بالکل څه ولوړو او بل لکانا ډیر بس خلکو لکه اپریشیټ هغه شو درکړو خو یک وجه دا چې یو هو مو د ملکي په سیاسي حالاتو باندې ډیر ګیره نظر وی زه ډیر سټډي کوم مسلسل او کله کله لیکلم کوم خو سټډي ډیر څه کوم اپډیټډ وم سره ووندي څه کې دوه لای اکانومي مولا دم بیا پتا لګي چې سیاسي حالات داسې دي نو په داسې اډمنسټریټر کې مخکې کوربورونه به داسې نو بیا د ایغ مطابق پلانینګ او چې درنیر راونی وی جلوسونه راون وی مسائل راون وی کوربور مولا پاتو چې دا به خراب وي صحیح نو دا ضروری و چې یو خکوربوري سړی ډیر اپډیټډ وي د انټرنیشنل حالات اوس مون زه اوس په داتیر دوا کولو نه زیات بهار وم صحیح وجه څه دو ملکی حالات کې سره زور نشته یعنی د پاکستان د خلکو باینګ پاور ختم دی خلک خرچه نشي کولای نو چې خرچه نشي کولای کوربورونه به نه چلیږي یس دغه وجه نه مو کوشش دا دی چې بهر مهنت وکړو پاکستان چې واپس حقيقي دا به 4-5 سال بعد کېلای صحیح د سیاست سره ریلیټډ یو بل کوېسچن کوم تاسو معروف کاروان چې ډېر ټیم نه غلا گیا دی الوکا کې خدمات شته دی او څنګه چې مو مخکې ذکر وکړو حاجي صاحب ته اندخ پلیټ فارم نه به وایو چې سیاست الیکشن له هم تاسو ولړو اکثر یو کوېسچن دا کیږي چې معروف کاروان آیا د سیاسي جماعت ته کې د سماجي تنظیم دی دا سیاسي او سماجي دی خو د تیر الیکشن کې ذکر نه ولور چې د مو نوجوانان
طبقه چې کومه دو دا سیاسي لحاظ باندې ډېر هغه نابالغ دي او عام هغه کوي چې یاره کا مثال دا پارټي کم به ودروي یا بوتال ودروي موږ ورکوو د الوکي سوچ نه کوي د پارټي سوچ کوي بیا هغه خلک مخکې کی چې هغه د الوکي د پورا د تبوي سبب وګرځي بدامني دا اوس چې مولا کومه بدامني دو دا هر هغه سړی په کې حسابو چې کم غلط خلکو غلط پارټي لا ووټ ورکړي ګوره زه به تاسو هم زه د عمران د پالیسو خلاف نیم عمران خو سوچ لري نواز شریف د ملک پورا خو سوچ لري فضل الرحمن صاحب خو سوچ لري زرداری خو سوچ لري خو ادم موالو کې پورا چاله ټیکټ ورکوي دا میټر کوي اوس کا عمران یو ګرو شریف غلط سړی ودروي زه مخالف یم د سړی زه عمران مخالف نه یم خو د دغه سړی مولا پاتو د نو لایق دی مولا پاتو کرپټ دی مولا پاتو چې دا لو کې خدمات نشي کولای د موږ د لوکي دغه لبرو شو چې د موږ د سیمه کم د ودري ام پی ایز دی آی مینیز دی څنګه نو خلکو سلیکشن بارا کې تاسو څه خیال دی نو کپالوکی کې امن وي بیا خاص سلیکشن شوی دی کپالوکا کې بدامنی وي نو خلکو ډیر غلط سلیکشن کړای کپالوکا کې روزګور روغلای وي دغه نه بعد نو بیا خلکو خاص سلیکشن کړای کا نورم بیروزګاری زیاته شوی وي تعلیم کا خطر ابتلای وي صحت کا خطر ابتلای وي یعنی یو د شوبو هيا کا خطر ابتدی وي نو بیا خاص سلیکشن دی او کاغه نو سلیکشن غلط دی او هر هغه سړی کې انوالو دی چې کم دا ووټ ورکړي صحیح بهرحال دوه خوږی چې ویل د کوم د پلونکی کالج افتتاح وکړه ویل د کوم هسپتال چې د اوس ریسنټلی دوه وی چې ډوګری هسپتال اپګریډ کړو نو دا ترکیب اور دا کورونا ډیر عام دی او په دا کې کتو ګوره ورسو ان جی اوز کړی دي ها چاینا ایډ کړی دي په دا کې یو اس ایډ سره جوړ کړای پلونا اپګریډیشن کې یو اس ایډ دا دوه نه دی کړی هم دا زو کې خمو جوړو چې تاسو د عام خلک څه نه پیګو د مسلسل د 30-40 سال نه غلط پیسې کوو غلط پیسې کوو یعنی په زون باندې بدامنی په زون باندې بیروزګاری په خپل وروالو د خپل ووټ په توګه صحیح پولیټکس حواله سره اخري کوېسچن تقریبا کوم کبي اب کې زمینی کوېسچن وتلو وی به خلکو په ذهن کې به کوېسچن وی شاید دام یو کوېسچن د خلکو په ذهن کې وی چې ګرچې مو په ذهن کې خدای چې کا معروف حاجي صاحب کوم سیاسي پارټي لسی نو کومه پارټي لا بي سي حقیقت بي سي سیاسي پارټي لا کا تاګ وی کنه حقیقت به زیاته دا ویم چې مولا تقریبا ټوله پارټي پر ډیر په درناوي سره روغلي دي او سینګر کسون او هغه ترتیب هم وروړای چې مو به تو په دا طریقه اډجسټ کوو او دغه روشا خو زه په هر پارټي کې خپل الوکا قسم خپل خلک چې دغه پارټي لا لوړم مولا خو به یو شای ملو شي زه دا نه ګورم چې مولا به پیسې ملو شي ماته څومره به روکی پارټي مولا روپې نشي روکا مونږ به الټا غوړي که هر پارټي لا زلوړ شم کنه 102 روپے نشه چا مولا روپے روکی صحیح اوبه په مو ډیپند کوي چې یاره په لوکا کې به ته خرچه کوي نو هغه فاینانشل هغه خو کمپلیټ وبوسه صحیح بیا زه په د پارټي کې دا ګورم چې زه هیڅ کله داسې الیکشن ګټل نه غواړم چې زه فیل شم دغه لوکا کې چې زه خلکو لا یو معیار کېدم چې د لوکي ام ان ای ام پی په دا طریقه کور کوي دومره کور کولای شي او چې دومره نشي کولای نو هغه لا بیا پاینده کې چې ورچاتېګو او هغه نو زه یو سیاسي پارټي لا به ولېڅم کتلم زه د خپل د کاروان د مرګریو د هغه نه بغیرم نڅم موږ دومره مخلص دي نو هغه سره زبیا دا غنشم کولای لیکن چې یو پارټي کا هر پارټي وي او هر څومره په لوکا کې مشهور وي چې د لوکي د پورا خیر نه لټوي د لوکي د عوامو د پورا پوزټیو مایند نه لري زه پارټي لانه سم صحیح اجي صاحب دغه لارو درمو خبرو په شروع کې علاقائي او بیا موږ کوم سیمایي حالات په هغه باندې خبره وشو بیا تاسو غوړ کې ذکر وکړلو څنګه غاڼو دغه حالاتو موجوده چې کوم کرنٹ سچويشن یې غلا په کوم نظر باندې کسو او بیا دا ویډ کې دغه حد لا څلا روغلل چې هغه د خپل لوکي نه روغلل په برادو لوکو کې پردو سکولونو کې او بل تاسو بیا ویډیو کتلې همي پروټونو باندې چې هغه پروت وي کم نظر وتا کسو دوه ویډیو لا خو بالکل دوه ویډیو لا خو موږ راغلیو نه نهایت هی بورا حالات کې پروت دي د تیرونا چې کوم ویډ کې د میټرک اگزام د پورا روغلي دي غولای حال دل دا ورکړای نهایت په مشکل حالات کې دي په زمکا پروت دي صرف یو هغه د 200-300 بولا ټروټي ورکړای دی په زمکا پروت دي د خواروک پیسې د کلی خلک په ترجمه کوي
مونږ پکې پیسې وچاولې نو دا حالات دي دا څه راغلي دي دا د مونږ د الوکې د سیاسي نمائندو د چې کوم سکیورټي ادارې او سیول انتظامیه خو مین د مونږ سیاسي چې کوم نمائندې دي د ایغو د نلایکی د وجنا ایغو بغاوري د وجنا او د ایغو په د لوکا کې سوچ نشتا نور شاینو کې لاګیا دي خپل انکم بړوولو کې پروپرټو کې کمیشنونو کې نو د لوکې هغه ځوانون چې ایغو فیوچر الاوس مستقبل شروع نه دی هغه پروسس کې دي هغه بیکور شول او دل دا په یعنی په 65 ویډ کې په دوه کمرو کې وو یعنی 35 ویډ کې په یو کمره کې چې ود کېږي هغه به څه باتروم نه وو ډېر مسله حقیقت دا به تاویم چې دنیو افریقا انکلوډینګ پسمانده ترين الوکا چې کما دو د مونږ تیرو دا کجوره د لوکې دي صحیح دغه د حل اغلیاري چارې تاسو په ذهن کې به لازمن وي غوله به هم روڅ چې تاسو په ذهن کې دغه حل څه دی دا ته وي تاسو څنګه زلمو ذکر وکړلو دغه سټډنټونو تاسو زلمای کل په کم سټیج باندې وینو د ایغو د واده د ایغو د ترقې د پوره کم داسې اقدامات کول ضروری دي حقیقت دا دی چې کم دا ویډ کې ستريږي د دوه فیوچر او هغه سوچ فکر ونه کې ډېر ډارک دی په مسالو کې دي دلته ډرګز ډېر عام شوي دي او هغه ډرګز چې نني شروع کې شپږ میاشتې بعد د سټیج لا به د ورسوي چې مارګ لا به تیار وي د ایغنا لوا یو ځون چې په ایغ کې همت وي تکړه وي کورم کول غوړي او بیا ته ایغلا موقع ورنه کې ایغلا اټموسفیر ورنه کې د مهنت کولو زوی ورنه کې نوکری نه وي هغه بیا څه شي دهشتګرد لوسونو لالوړ شي داسې تنظیمونو لالوړ شي چې هغه یې غلط استعمال کی او هغه فیوچر یې لا شروع نه وي چې هغه ختم شي یعنی چې یو سړی دهشتګرد شو د ملک خلاف شو یا د غلطو تنظیمونو لالوړو هغه یک مستقبل ختم شو دا خلک په کور وستل دغه نه قیمتي ځوانون جوړول روزګار جوړول دا د علاقې چې کوم سیاسي نمائندې دي د ایغو زموریدو چې په لوکا کې یو سیاسي یو کوربوري ماحول جوړ کی د انډستری وروړي دلته انډستریل زون وروړي په خبر کې ګیر چوپیر انډستریل زون نشته دا بهترین لوکا دو او کدا روغلا د 30 نه 50 هزار خلک به دغه لوکي وسره پر روزګار شي د ټول کورونه کې شي خو دغه یو سوچ پکور دی یعنی یو سړی چې خو سوچ کوي مهاتیر محمد غوندې داسې ټایپ خلک ون ملک مخکراون کی نن چې چاینا سپر پاور دی او د ټول دنیو ورکشاپ ته ولته فیکټری دی ولته کور کېږي دا یو سړی وو دینګ شاپینګ چې پلان جوړ کړو چې موږ په خپل ملک کې صرف کور کوو بهر سره نه ایکسپورټ شته نه امپورټ شته دا باندې موږ ترقي نشو کولای لہذا چې موږ انټرنیشنل دنیولا موږ سره لیبر ډیر دی خال ډیر دی چې موږ پروډکشن کوو نور دنیو باندې خرڅوو دا 79 کې دا پلان جوړ کړو وګوره په 40-50 سال کې دنیو سپر پاور ته جوړ شو صحیح اجي سه دغه لرتو نن سبا یو بل ډیر غټه ایشو چې دوه مخله روغلی دو واغه د ماینز اند منرال اکټ 2025 چې کوم دی هغه اول سره دی لازم ته بینګ بزنسمن ته دغه خبر هم په کوم نظر ته تاسو آیا ته دغه کوم د اکټ چې وشولو دغه چې کوم یا نکات یا دغه چې کوم اغراض او مقاصد یې اوسه متفق یو کنه یو پتا کې دوی خبرې دي اول خو به زدا ویم چې په خونو خلکو به یو متال کولو شي په ګیدړ پر خپل پټکای غوروي اوس د مونږ په د لوکو کې مینرالز ډېر زیوتی ډېر داسې نایاب مینرالز دي هغه ګیس او تیل او کویلا او کوپر او دا شای نه خاصی دي مګنیز چې څه ماینز په ایغو شاینو کې چې ایغو لا ریر ارت وی صحیح هغه په د لوکا کې شته د دغه لوکینا لوا بیا څه سټریټیجیک ماینز دي لکه لیتیم شو یورانیم شو داسې نور شي نه دي ماشاءالله هم د مو په ملک شته یعنی کا اوس موږ سعودي عربیا قطر دا صرف پټرول ال پی جی ګیس دا شي نه دي او غون ملک وسرا مولدور شي او پیسو وسرا څه کماین شته بیا په بل طرف مولا را بوزت دوه شي نو غرونه روکړي نو کوم دا صحیح طریقه یوز کو استعمال کو د مو ملک ټول غربت ختمه دای شي دا فاینانشل مسالې ختمه دای شي و د مو یوت
په کور کې دای شي خو اوس دا صحیح یوټیلایز کول دي. نو لکه دا اوس چې د صوبایي حکومت نه وفاقي حکومت له خبره لوړه شي نو تاسو غاڼو چې کده د صوبې سره وای د شیزونه ډیره ګټه به وای کنه د وفاق سره چې ډیره ګټه وي. زه به حقیقت وایم چې دا کم خلک موجوده نو سیګه صوبایي دي قومي د ټول غلط دي کنه د ملک اغه نه دي کا صوبایي قومي لا لوړ شي ابي خوري او کا دلته وي دا بي دام ایک نمبر ټول غلط دي او اغه هم د ملک دومره خیر خوا نه دي لیکن دا څه نه دو اوس دغه لای درې کټګریز جوړ کړی دي او څه به د وفاق سره وي چې کم سټریټیجیک او کم ریر ارض دي او چې کم عام دي لکه کویلا کوپر آیرن دا به بیا صوبایي سره وي او عام ټیکا به ملو ودای شي نو په دوه کې اوس کټګرایز کړی دي نو فویده بالکل لوکیلا رسیدای شي خو کدا په انصاف او کرپشن نه پوک ماحول وته جوړ شي صحیح او کا کرپشن وی کنه کده سونه غرونه روشي کنه ارسه به خوړل شي او پیسې به بهر روړي شي کیسه ختم به سازم. صحیح یو تاسو رودرومو تاسو کوربه په لولا تیر ورځ تاسو یو ویډیو کړی و او پاکي یو کپړه چې دغه تاسو انټروډیوس کړی و د موږ د میداني و چنه د بزینونه په نوم باندې لګ مقدا موږ کتون کې لول چې دغه واجه سوا حالانکه تاسو په ویډیو کې ذکر کړی مو خوشاله چې هغه چنوي کتلې چې دا نو مې په څلا کې د ویدانه مخکم ته یو پروډکټ شاید چې دا سره چې په دی ونه ما انداسو دغه برکت دا به دا سی وی د خپل لوکي سره کور چې هر سړی مینا محبت کوي او زه د تیرو د کلچر او د لوکي سره ډیر مینا محبت کوم د مونږ د کولس رای وا چندو لګا سی څوک 200 قدمه کېدو او د مونږ خپل مور په بچپن کې ډېر دغه چنینا او په سر وړي دي یعنی کاتاوی هم چې 10-15 سال یې دغه چنینا د سبوی د زونه پټین کې به وبر وړي او موزدیګار هغه به و نو هغه کیسه ز چونکه ز و دادا د په وکول کې سوسیګو نو ډیلی د مون کلاس را لګي ډیسکشن د تیرو د پیدل مزال دا شای نه کیږي نو د بزینو ډېر خبرې به مول چې بیا ز پیلا ز لوړو ما چنه مې ولدا په موډ را خول کې دا ځکه چې تو مشرونو ساغوي نو د تیرو داسې دوی درې نو مې دي چې مو په پروډکټ یې یو مو دو مورګا بیر مورګا په تیرو کې یو غار دی چې په وره کې پټوي کولو سر نو هغه باندې مونږ کمباله جوړ کړی چې په لکاو کمباله خرڅ شو مورګا بیر نو بیر هم صدا لګا چې کله به په یو ورډز کې اټریکشن روالي و د ور خپل بیر وی ملو چې وتا وی کنه نو هغه سپین مروه نو هغه مورګا بیر دوه مونږ وو بزینو نام وروستا او یو دای تیرا ګارډن یو دای کنه تیرو بوغ چې کوم دی نو مول چې کا تیرا باغ کلا کلا په خبره کې اټریکشن جوړیږي او انټرنیشنل مو پروډکټ کلا کلا انټرنیشنل وي نور دنیا لام نو کا تیرو بوغ ورګي تیرا نو باغ دونه لوکل ټکی جوړیدل نو تیرا ګارډن هم کړو صحیح نو هغه اوس په لکاو کم باندې په جوړیږي بزینو نام کړه دا څه پتا کې به زه یو سوال بل مې اټکم چې دا خو ټیک شو مونږ دا خبره دا چندو چلا بیا هغه کې دا چنه به لګا خولیم کو کنه چې لګا خلک بیا کسي او کوشش وکاو چې دا کپڑا ډیره خاکو چې دا نوما ژوندۍ شي یعنی خپل لوکي ثقافت نومې د زوینو نومې دا به مو ژوندۍ سوتو دا سبب مینا کوو خو زه به پدا کې یو پوینټ ویم چې زه په تیرو کې په دالو کو ډیر جوړ ګرځم ډیر نومې د اوس بزینونه چې کوم وکنه دا ډر خو دی نومه دا سر روزګال خپل یو نومه دو دا بوړه خپل یو تیرو ډر خپل یو کنه خو زه به تداوی هم چې بیا ډیر به قران نومم د موبایلوکا کېشتا او زنه خلک په دا خپشي لیکن دا هم چې په قران کې بلکې په دین کې دا دی کنه چې خپل بچی باندې خانوما کې خپل دایم په مور او پلور باندې حق دی نو دین چې وا خبرو کې یا مجموعي خبره کوي دا مطلب دا دی چې و نوما په څه شین کې غره خانوما کې دا چې په بچی باندې خانوما دو چې قربور شروع کوي په دکان د خانوما کې دا په لوکا باندې خانوما کې دا په هر شي باندې چرما کې سره کوي خانوما کې دا نو زرو خلکو په لوکا باندې ډېرې به قرانو میخي اوس مو یو ټویل والا دی په ځخه خیل کوم کې یو زوی نو ما دو زړه دا خانوما نو دا نه خانوما کې دا په شلوبار کوم کې یو دو بلنه په تو دلیږي یس دام خانو دو دل دا کجوره کې یو دو بغورا دام خانوما نو د سبه زوی والو کا دو سپوي کوم کې
دومره زبردست تعلقاتو چې په ټول خیبر کې دومره په یو ځای کې تعلیم مهنت بل مونږ درای چې سکولونه هم دي کالجونه هم دي ګراوند هم دی ټیوشن سنټر هم دي بازار هم دی و نو ما یو سپین کابر او سپین کابر کنه کته وی چې یار ته مارګرا انوایټ کوي ودلا و دای چې چیتا روشا سپین کابر لا و د په سپین کابر کې دا خانو مانو نو دومره پړه لیکا خلک ولته دومره پرځ کورای چې دانو ما خو نو ځکه چې دومره خوري خلک دي دومره خولای زوی دی نو که خوري نو ما به کې به خلک په شوق سره حاجي یو بل کوېسچن دنه کوم واغه د بزنس ریلیټډ دی اکثر او د خلکو کوېسچن دی چې اکثر مونږ کله چې تکینو د مونږ لوکه ماشاءالله خخ فیملیز دی کاروباري کورانو سره تعلق سوتی تو سم دی غف کولانی چشمو چراغ یو خلک دی چې حاجي صاحب د اکثر کارخونه پنجاب کې دي یا په چاینا کې دي تو سم مخ کې د سټیل HBK سټیل ذکر وکړم خو چې د یو کارخونه بڑا کړو وی چې دا کارخونه دلته څلن وروړي زبردار شه خبرو کوم دا اوس چې دلته کوم مو دوه کارخونه دلته دوه په پنجاب کې دي ٹھیک وا چې دا کوم دلته کنه دا ډېر په مثالو کې دي بلکې خلک وی چې دام یو سوبره او کا ولتم جوړ کړی وای دا کارخونه کنه پنجاب کې دا به ډېر جوته کم یو وای حقیقت چې تا وای دلته ډېر مسایل دي وسم هغه د دې چې مزره ټینګ مثال چې څه ورته کنه نو ډېر تکلیف دی دا نه لو ډیر مسایل دي یعنی ټول سپیر پارت د پنجاب نرسي ولته وی سکریپ د کروچې نه وته دیلر سی او بیا پنجاب لا چې سی ترانسپورټیشن خرچې وشي یعنی لکه فیزیبিলিټي راپورټ دی چې کوم دا کارخونه د پندینا بهار یا هریپور یا میسول د فیصل آباد خوشو کې وای دومره پر ير توسولا ترانسپورټیشن و دا بچت خاط کې دای شو اغه نه باوجود چې دل د مروړي دا د لوکې سره مینو او یو نه دو دوی دی وسرا ټیکسټایل هم دو خو چې دلته کوم مدرسه کارخونه دي ډېر په تکلیف کې دي او دلته تاسو غاڼو چې دلته 53 کارخونه وي د ټول د ټیکسټایل میل په 2018 19 20 کې 53 ټول خیبر کې وي اوس وته نه فنکشنل پوتې شو حالات او هغه سرکومټ چې کوم هغه سازګار نه دي صحیح حاجي صاحب زه کوم غوړي چې ډېر خبرې د سره وکړو او چې موږ د پوډکاسټ کم ټایم وینو هغه 20 to 25 منټس وی دنه نه زیاته وځي چې بیا ملګری وی چې وګد شولو نو تاسو ماشاءالله شخصیت ډېر ګڼل خیس شخصیت دی نیکسټ ټایم کې به ان شاء الله تاسو چې کله واپس روشه د چاینا ان شاء الله بیا به سره بیا یو ضرور بندار به سره کوي پوډکاسټ به کوو موږ سره په دا دوران کې مخ چې دی شروالي هم لوړ دی بالکل او اصغر سپ چې دی هغه هم لوړ دی او دا سه لګیږم د سکلا کلام مولا وتا قسم نه خو د څه ورته یی چې ثاقب کنه چې زریګه دا ماشاءالله ډیر مخلص د کاروان یود مم زکه او د الوکیټ یو بل ملګری دی نسیم سے هغه به د زوی کې ز خصوصیت کو ماشاءالله ډیر ختم دی تاسو سره او خيري کې شرط څه پیغام بلارو الوکیلا زونونو لا خلکو لا ولسلا زبې د الوکی خلکو لا دا پیغام ورکم چې دا لوکا چې کومه دو دا چې لوکا نه وي مونږ به خانه بدوش وو نو چې دا لوکا وی مونږ داسې یو چې وی لوکې سم تعلق دی اوس دا لوکا په مو پیرېدو که مو خجمن تیرو نو دا لوکا به خل په خو کې یو او که مونږ په نور لوکو کې اوپریدای سړای شنورای په باد کورونو په قتل شو نو ابي وی چې دا غونډه لوکا مادو یعنی چې مونږ خ کردار ادا کوو دوه خبره دادو نو جوانانو لا عام خلکو لا بیام چې هر د ایغه لوکینا د ایغه خلکو نه د ایغه پارټي نه د ایغ تنظیم نه لری زون سوتو چا دغه لوکي بدامني کې کردار ادا کوي دغه لوکي ځوانون په غلطه کوي نشو ترابیرو ولي و د ایغه خلکو سره تعلق سوتو چې کم دغه لوکي خلکو سره دغه لوکي سمینه کوي او دلته امن رو وصل غوړي او دلته روزګار او خوشحالي رو وصل غوړي مننه ډیر امر وخت راکړو مننه الله دې عزت وکړي مهرباني جی کتون کیو پوډکاسټ وو د ډیر نوموړي صنعتکار دی بزنسمن دی د معروف کاروان چيئرمېن دی مو چې څنګه شروع کول د دوی د پجنګالو بلا حواله دي تملرم چې دغه پوډکاسټ نه به تاسو معلومات هم حاصل کړي
وي خوند به مترهم حاصل کړی وي دو چې کوم هغه د مونږ ټیپیکل او پریدواله ژبه کې مې کوله ځکه چې مونږ خلک مونږ دغه ژبې نه هم ورسره خوند واخلي. نو کتونکو ان شاء الله چې ژوند وي لاند وخت کې به د سره دی یو بل پوډکاسټ را حاضرېږم. دغه پوډکاسټ کمنټ وکړو، لایک وکړو، شیر وکړو. که تاسو پکې څه تبدیلي کول غواړئ هغه به باره کې هم راته وایو. تر بل ملاقات پورې د نه غواړم اجازه. الله پامان.